ځکه حدیث بخاری شریف مسلم شریف په دې ټولو کتابونو کې شته چې کله ورځ د قیامت شي ګرمي به ډېره زیات دی. حدیث پاک کې راځي وی د انور به دومره رانږدې شي قدر میلن چې دا به د 1 میل په اندازه د انسان سر ته نږدې وي. نو د حدیث راوي وی د میل 2 معنی دي. یو دا د کچ میل دی، دا چې کوم 1 میل شو 2 میل سفر پاتې شو دا د سړکونو باندې چې کوم لګېدلي، یو دا میل دی. او 1 میل په عربی کې سلی ته وایي چې رانجه پې بنده اچوي سلی. نو د حدیث راوي وایي دې له نیم خبر چې ای المیلین عنا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د پیغمبر علیه السلام کم میل مراد دی، هغه میل سړک والا میل دومره به رانږدې شي، او که دا بل میل چې دا په سترګو کې پې سړی رانجه اچوي دومره به رانږدې شي. د سترګو د رانجه تسلي په اندازه چې نور رانږدې شي خو بیا ډېره ګرانه شوه. خو که دغه نی او دا بل میل ته مراد شي دا د سړکونو میل، نو دا انور اوس څومره لرې دی او څومره بارانونه وشي اوس او څومره یخني شوه په دا څو ورځې په بارانونو کې، او ځای په ځای ګلۍ مو شوې او ځای په ځای واورې هم پرېوتې او خلکو بیا کمبلې او بړستنې را واغېښتې، خو چې یو ورځ نور ولګېد نن بیا ورته څوک نشي ټینګېدی. څومره لرې دی، په کروڑونو میله لرې دی، لیکن بیا هم څوک ټینګېدی نه شي. نو چې دا مکمل ستا د سر د پاسه 1 میل فاصله کې شي او نه په هغه میدان کې آبادي شته چې د هغې لاندې ځان پټ کې، نه جونګړه شته چې د هغې لاندې ځان پټ کې، او نه یخې اوبه شته چې په هغې کې ولامبې، او نه بجلي شته چې بیا د پکي لاندې کښېنې، او نه ایر کنډیشن شته چې هغه ځان ته چالو کې. نو کې بس دنیا کې خو ده چې سړی ډېره ګرمي وشي نو د ګرمۍ نه به مړ شي، خبره به ختمه شي، دمه خو به شي که نه، که نیکي کړي دمه به شي. هلته کې خو دغه دمه هم بیا نشته، مرګ هم نشته، مرګ هم ختم شوی دی، مرګ فیصله هم نه شوې ده چې بس یو ځل سړی مړ شو یو ځل دوباره به مرګ نه راځي، خیر و خلاص. نو ډاکټر هم نشته، او ډاکټر دې کوم ځای کې وي او حکیم دې کوم ځای، دارو به دې کوم ځای. 1 میل به نور رانږدې چې دا خلک به په دې خپلو خولو کې ډوب پراته. نبي علیه السلام فرمایي 2 کسان به په دغه وخت کې د الله د عرش د سوري لاندې وي، صرف او صرف 2 کسان، هغه 2 قسمه خلک، پوره سړي نه دي، 2 قسمه خلک هغه د الله د عرش د سوري لاندې وي، او باقي چې دا څومره دا په خولو کې ډوبي. او نبی علیہ السلام فرمایي د چا خولې به د کونډو پورې وي، د چا د ګیټو پورې، د چا د نامه پورې، او د چا د خولې پورې به دا خولې به راوچتې شوې وي. د دنیا خوله خو چې بنده نه وبېږي نو هغه اوبه دې سطح به واړئ، هلته کې د چا نه چې خوله بېږي د پورې به فټ ولاړئ. نو چې په خولو کې ډوبي او بیا په هغې نورم لګي او هغه خولې به خوټ کېږي، نو الله دې وساتي. اسان کار نه دی، دومره سخت ورځ به. دغه خو حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي د الله رسول کوم ځای به ګورم. ګوره هغه بیبي چې پیغمبر علیه السلام په خپله فرمایي چې عائشه زما د جنت بیبي ده، دا به جنت کې ما سره، لیکن او ټول بیبیانې امهات المؤمنین به جنت کې د پیغمبر علیه السلام سره، لیکن بیا هم د آخرت هغه یره پې دومره غالبه ده. وایي زه به د کوم ځای ګورم، ما ته ځای وښایه، ولې هلته د بچ کېدو لار صرف د الله رحم دی او د حضور پاک سفارش دی، نو ما ته ځای ښایه. نبي علیه السلام ورته فرمایي 3 ځایونو کې مې ګوره، یو چې کله زما امت سره حساب کتاب کېږي تلې سره خوا کې مې ګوره میزان، دویم چې کوم وخت کې حوض کوثر باندې زه امت له اوبه ورکوم د حوض کوثر په غاړه مې ګوره، او دریم ځای کوم دی چې کوم وخت کې خلک په پولیسویرات تېرېږي نو زه به خپل امت ته ولاړ یم، نو عایشې هلته مې ګوره. دې 3 ځایونو نه زه جدا کېدی نشم، دې نه نشم خطا کېدی، دې کې ما لټوه. نو سخته ګرمي به او سخت داسې حالت به، او دا یو ورځ هم نه ده او یو ګنټه هم نه ده او یو هفته هم نه ده او یو میاشت هم نه ده، دا په زرګونه کاله دي، زرګونه کاله دي. فریاد اورېدلو والا بې د الله د ذات نه بل څوک نشته، خو الله به هېڅ غږ هم نه کوي. پرېږده چې دنیا کې مزې کړي دي، زه خو هم یېرومه، اوس پرېږده چې پته درته ولګي. دا به پریشانوي دا خلک، یا خدایه دا به څه کېږي. دنیا کې چې څنګه د هوښیاران خلک راغونډ شي او یو جرګه جوړوي، دقسې او پکې بعضې هوښیاران راغونډ شي، دنیا هوښیاران، یاره تاسو راځئ دا به مونږ تر کومې پورې دلته ولاړ یو، دا خو 100 کاله ونه شو، مونږ خو د ګرمۍ نه بېخ ووته، مونږ خو خولو کې ډوب پراته یو. چا ته ووایو چې الله ته سوال وکړو چې حساب کتاب خو را سره شروع کړي، یا جنت او جنت یا دوزخ، خو چې دې غم نه خو خلاص شو که نه. نو دا ټول به راغونډ شي حضرت آدم علیه السلام ته به لاړ شي.
دا زمونږ د ټولو نیکه دی، ده ته به درخواست وکړو. نو آدم علیه السلام به ولټوي را پیدا به یې کړي. وروڼو د قیامت ورځ میدان داسې دی چې هغې کې نه غونډی شته او نه پکې غر شته او نه پکې ښکته شته، یو شان میدان به ټول خلک به په یو ځای کې جمع او الله به د خلکو په سترګو او په خولې کې او په نظرونو کې طاقت پیدا کړي، ټول به یو بل ته د لرې برې نه ښکاري. اوس خو قصه ختمه شوه. اوس خو د امریکې سړی تا ته دلته ښکاري او د دې سړی په امریکا کې ښکاري. خو دا خو د مشینونو په ذریعه ښکاري. هغه مشین کې خدای طاقت یې ښودی دی، هغه بې مشین یو بل سره خبرې کوي، یو بل به ویني. حضرت آدم علیه السلام ته به دا ټول خلک راغونډ شي، وایي ګوره ته د دې ټول چې څومره دلته په دې میدان ولاړې د دې ټولو پلار او نیکې خلک په لوی غم کې دي، بچي دي په لوی غم کې پراته دي او په خولو کې ډوب دي. تا له موږ راغلي یو درخواست ته کوو، ته الله ته سوال وکړه چې ستا دې بچو سره الله حساب کتاب وکړي، یا جنت یا دوزخ خپل کار به کوي وروسته. خو چې دې میدان نه خوځو که نه، دې نه به موږ په کومه طریقه وځو. خو چې آدم علیه السلام ته دا خبره الله وکړي، نو آدم علیه السلام وایي لست هناکم، دا کار د کوم ځای کولی شم؟ ما ته وایه، ما سره د خپل ځان نفسي 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 د بخاري شریف حدیث کې راځي، ما سره د ځان فکر دی، د ځان سودا ده را سره، او تاسو له ما ته وایي چې سفارش وکړه او سودا مې څه ده؟ ما ته الله وایي بوټي له به ګوتې نه وړې، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، دې بوټي له به ګوتې نه وړې. او قد اکلت من الشجرة، ما خو د هغې نه خوراک کړی دی، ما خو د هغې نه بوټي نه خوراک کړی دی. او که ما ته الله ووایي چې ته ما منې کړی وې چې دې بوټي له ګوتې مه وړه، تا ولې ګوتې وړې؟ نو زه به الله څه جواب ورکړم؟ هغه آدم علیه السلام وروڼو ځان پوه کا، هغه آدم علیه السلام چې هغه ته دا چې بوټي له ګوتې وړي دي، الله په خپله معافي کړې ده، ورته معافي شوې ده آدم علیه السلام ته، او الله ورته ګناه هم نه ده ویلی. فنسیا ولم نجد له عزما. الله قرآن شریف کې فرمایي چې کله ورته ابلیس او د هغه قسمونه ورته ابلیس وخوړل، نو د آدم علیه السلام د الله دا خبره یېره شوه، ولم نجد له عزما. او د هغه څه پخته اراده موږ نه ده مونته، هغه په اراده او په کلکه ریب، په کلک سوچ او فکر، کلکه اراده دې اونې له بوټې له ګوتې نه دي وړلې، خبره یې زما یېره شوې ده. نو په یېره خو الله نیول نه کوي، الله په خپله وایي چې یېره و اراده باندې کار نه دی کړی. او بل آدم علیه السلام چې بیا سزا ورته میلاو شوه، د هغه اسمان جنتونو نه دنیا ته راکوز شو او په دنیا کې خدای ته جړه فریاد کړی دی. په سوونو کاله یو روایت کې راځي چې 300 کاله یو شان حضرت آدم علیه السلام خدای ته جړه کړې ده، او پیاده 80 حجونه ورپسې وکړل، پیاده وګرځېده او الله تعالی له حجونه یې وکړل او خدای ته یې جړل، دومره یې جړلي دي چې د هغې اندازه نشته. او بیا الله معاف کړی هم دی، خو لیکن بیا هم د الله په حضور کې شرمېږي، ودرېدی نه شي، هېڅ پته نه لګي. الله سره به څوک حساب کتاب کوي. که الله در باندې آواز وکړي چې ځه اخوا دې خوا، که دا ټول مخلوق خدای رونیسي، نو د خلاصولو څوک شته چې څوک یې ته خلاص کړي؟ او خدای له به جواب څوک ورکوي؟ نو حضرت آدم علیه السلام سره د دې شرمېږي، الله سره سترګې نشي لګولی، سره د لوی منقبت. ابوالانبیا د ټولو پیغمبرانو پلار دی، او پیغمبر د ګناه نه پاک مې ګناه هم نه ده شوې، جړه هم کړې ده، معافي هم شوې ده، دنیا کې یو سزا هم ورته میلو شوه، د جنت نه راغی دنیا ته، لیکن سره د هغې الله ته سترګې نشي مخامخ کولی. نو د مجرم به څه حالي زما وروڼو، د پیغمبر دا حال دی، د مجرم به حال سي. قرآن شریف کې الله فرمایي ولو ترى اذ المجرمون ناکسو رؤوسهم عند ربهم، مجرمان به سر ټیټې ولاړي د خدای دربار کې. دلته مجرم سر ښکته دی، جج ته ودرېږي یا افسر ته ودرېږي، نو سترګې نشي مخامخ کولی، سترګې خو چتې که که نه سترګې نشي مخامخ کولی. نو موږ څومره مجرمان یو، موږ څومره ګناهګار یو. پیغمبر د خدای دربار کې سترګې نشي اوچتولی، او موږ څومره ګناهګار یو، څومره ډاډه ګناهونه کوو. اذ المجرمون ناکسو رؤوسهم عند ربهم، مجرم به هلته سر ټیټه او ښکته به یې سر نیولي او په لاسونو چکونه به لګوي. په دې خپلو یوم یعض الظالم علی یده یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، دا چکونه به په لاسونو لګوي، هو پلانکې مې دوست کړی و په غلطه یې بوتلم، پلانکي سره یارانه وه، 11-12 پورې به ورسره اجره بیټک کې ناست وم، په ګناه یې سر کړی ما. یاره که د پیغمبر لار مې نیولې وه څه ښه به وه، که د پیغمبر په لاره تللی وم نو څه ښه به و، دا مې څه کړي دي، نو په لاسونو چکونه به یې چکونه به لګوي. د موږ څه ژوند دی، موږ څه سوچ وکړو، موږ څه فکر وکړو، موږ آخرت ته څه ګټه وکړه. یو بادشاه یو، موږ ورځې مفتو کې تېرېږي، موږ وایو سبا به نیکي کوو، سبا تېره شي بله ورځ به که خیري نیکي شروع کوو، بله تېره شي نو بله ورځ به که خیري نیکي شروع کوو، بله تېره شي نو بله ورځ به نیکي شروع کوو، دې کې مرګ راشي ټس هر څه ختم. یو بادشاه یو نوکر ته وی، بادشاه باغ کرلی و، او په دې باغ کې دننه وړې وړې باغچې وې او پکې قسم قسم میوې وې.
نو بادشاه یو نوکر ته وی دا ټوکری والا او په دې باغ کې چې د ټولو نه ښایسته او ښکلې میوې ماله راوړه پېژنې ښکلې میوه وی اوسې وی دې باغ کې لاړ شه ماله دا ټوکری را ډکه کا خو چې داسې میوه راله راوړه چې د هغې نه ښایسته او ښکلې په شکل او په خوند کې بهترینه ني که نه پېژنې بل څوک لېږم او چې دا راله د ښکلې ښایسته میوې د ډکه راوړه باغ خو زما دې تاله بس ډېر لوی انعام هم در کوم که دې راونه نو سزا به هم در کوم هغه وی صاحب دا خو اسانه ده اوس په لاړ شمه ښایسته میوه بدله راوړ ټوکری غاړې ته واچوله په باغ ورننوت لومبې باغچې ته ورغې هغې کې ښایسته ښکلې ښکلې میوې اویزان دي اعلی سیوان او قسم قسم میوې دی ورته ګوري دا خو واقعي ښایسته دي ورېږه دې کې وله یو دوه راغونډوم په بوټي کې وله ښایسته ګورم خو بادشاه ورته وی یو خبره درته کوم چې په کومه باغچه یو ځل تېر شوې واپس به په هغې نه راځې کومه باغچه باندې چې تېر شوې نو واپس به نه راځې دا پکې شرط دی ګورې که واپس رالې بیا سزا در کوم نه دې پرېږدم واپس چې دې لومبۍ باغچه کې ده وکتل ښایسته سیوان او ښکلې ښکلې میوې دي دې نه شو کوم بیا سوچ وکړه چې هسې نه ورپسې بله کې د دې نه ښایسته وي دې نه ښکلې رنګونه علا په بله کې ني دا به پرېږدم دې بلې باغچې نه به وشو کوم دې نه خو لاړه به دویمې باغچې ته هلته په بوټو کې ګرځي هغې کې د دې نه ښایسته ښایسته ښکلې ښکلې میوې دي یاره دې کې شو کوم یو بوټي ته ګوتې نیغی بل ته بیا هله کې سوچ کوي یاره ګورم دې نه پس چې کومه درېیمه باغچه ده کیدای شي هغې کې به د دې نه ښکلې ښایسته میوې هسې نه دا خرابه وي بلې له ورځم په درېیمه ورغې درېیمه کې ګرځي هغې کې هم ښایسته میوې دي پکې چکر لګوي یاره دې څلورمې له ورځم کیدای شي هغې کې د دې نه ښایسته وي څلورمې له ورغې هلته یې وکت هغې کې هم ښایسته میوې دي ورېږه یاره دې پنځمې له ورځم دې کې به د دې نه ښایسته وي هغې کې هم ښایسته وي یاره ورېږه دې شپږمې له ورځم که دې کې ښکلې میوې چې شپږمې باغچې له ورغې هغې کې سر نه میوه نه وه هغه څښا بوټي و اوچ بوټي و هېڅ میوه پکې نه وه دقسې نیغ ودرېد اوس به څه کوي بادشاه خو شرط لګولې چې واپس خو به نه راځي او که شکری دې تشه هم راوړه نو پرېږدم دې چې ته سا در نه وباسم برابروم دې شکری تشه پاتې شوه څه ونه شو موږ دقه سوچ کوو سهار له به که خیري ښه عمل کوو جمعې په شپه به د خدای عبادت کوم که خیر انشاءالله زبرګه میاشت کې به د خدای عبادت وکړم هېڅ ونه شي شب قدر کې به یې کوم هېڅ ونه شي روژه کې به وکړم بیا څه ونه شي ځکه خیر انشاءالله ورپسې میاشت کې به کوم ځکه خیر عمرې له به لاړ شم او بیا به ډېرې نیکۍ شروع کړم یاره زه حج له به لاړ شم زه بله به وکړم ناګانه ملک الموت راشي دې ګورګوړو ته د لاس ور واچوي او په ټکه دې کلک ونیسي او سا در نه وباسي تش تور به پاتې شي هېڅ تیارۍ مونږ ونه کړم یو سړی ځي عمرې له 15 ورځو یا 20 ورځو له عمرې له روان دی پیسې برابر کړي دی راشي ما نه هم تپوس وکړي عمرې له ځم جي یو 20 ورځو دپاره 15 ورځو څومره پیسې به مې لګي دومره به دې لګي دی لاړ شي صاحب د بل عالم نه هم تپوس وکړي بل چا نه هم تپوس وکړي بیا لاړ شي چې کوم خلک عمرو له لېږل کوي هغې ایجنټان هغې ته هم لاړ شي هغه ایجنسو والا له څومره پیسې به لګي دومره به لګي پیسې خو برابر کړي بیا وایي یاره ټکټ واله په اسلام آباد نه بارځاني که پېښور نه بارځاني ټکټونو انتظام هم ورله وشو پاسپورټ پسې هلکه څوک دوست دی نه چې در پاسپورټ راله جوړ کړي یو له سپاره شو بل ټول چکر کې پروت دی غریب سهار هم په چکر کې دی او مازدیګر هم چکر کې دی پاسپورټ هم جوړ شو پاسپورټ هم حواله شو او ټکټ هم وشو پیسې هم ورکړلې او هلکه څو جوړې جامې ځان سره یوسم دومره جوړې به وړې پرتوغاښ ډکې هلته شته که ځان سره یوسم نه ځان سره یوسه هلکه ستن تار ضرورت راځي دا به هم ځان سره یوسو یاره یو بیګ پکار دی پېښور ته لاړ هلته ځان له بیګ هم واخېسته څادر پکار دی که نه واسکټ وړل پکار دی که نه هلته به ډوډۍ سره څه پروګرام کوم هوټل کې به هلم او که خپله به پخوم عمره به څنګه کوم دا یو میاشت 2 میاشتې یا یو کال دی غریب په سوچ او په چکر کې دی کله یو نه تپوس کوي کله بل نه تپوس کوي کله یو له کله بل نه داسې چا کړي دي چې د عمرې له ځي او بې تپوسه بس په نیغ لار روان شو جسته وخېږي تللی شي داسې نه شي تللی دا یو میاشت 2 میاشتې دی غریب په چکر کې دی او څومره دی تېروي یا 15 یا 20 یا یو میاشت دې نه زیاته ني هغه یو میاشت سفر له دې څومره په مصیبت کې پروت دی څومره په سوچ کې پروت دی حالانکې که دې هلته لاړ او ډوډۍ انتظام هم نه کړي نو کېدای شي څوک پرې زوړ سوي څوک له ډوډۍ هم ورکړي او که د کمره هم نه نو کېدای شي په حرم شریف کې خپل ژوند تېر کړي دې که په یو جوړه کې هم لاړ نو کېدای شي په یو جوړه کې هم د خپل ژوند تېر شي لیکن د دغه 15 ورځو سفر له دې څومره سوچونه کوي څومره مصلحتونه کوي څومره پیسې برابروي څومره سهار او ماښام په سوچ او فکر کې پروت دی او د آخرت د زرګونو کروړونو اربونو کالو سفر دی هغې له مونږ اړو سوچ ونه کړو دا خو د 15 سفر دی واپس را روان یم هغې له هېڅ سوچ مونږ ونه کړو یاره دا خو واقعي روان یم لومبې به څه راځي زنکدن به راځي دا زنکدن به اساني که ګران به نه مړه دا خو اسان دی دا خو که هر څه دې کړي بس سا به د نوخېږي او جنت ته به نیغ ځې پلار به دې لاړ شي اسانه خبره ده زنکدن شو زنکدن نه پس بسي بیا به دې کټ اوچت کی او هلته به درته اواز کېږي الله نبي علیه السلام فرمایي که نیک انسان دی نو هغه وایي قدموني علی شابه زر مې رسوئ زر مې رسوئ زر مې رسوئ او که بدعمل انسان دی هغه چغې وایي واویلا افسوس کم خوا مې وړی
چرته مې وړی هغه ته خو پته ده چې کومه کنده کې مې ږدي هغه د جهنم غرغنډۍ دي او بیا چې قبر ته ورښکته کي الله اکبر نو یا به دا قبر د جنت باغچی او یا به د اور غرغنډۍ به غرغنډۍ او بیا هغه نکیر منکر چې دنه تپوس کوي او هغې سره کوم د اوسپنې سټکي دي بیا داسې وړه خبره هم نشته او په سټکي چې غزار درکوي نو په ملا هم غزار نه درکوي نبي علیه السلام فرمایي په دا سټ د دواړو غوږونو په دا میانځ کې دی وایي او داسې سړی یې دله ساتلی دی داسې کلک وهونکي دي نبي علیه السلام فرمایي چې په غوږونو کوڼ دی هغه وهونکی او په سترګو ړوند دی چې په ته رحم را نشي ستا چغه نه اوري چې رحم در باندې نه کوي او ستا ته ګوري نه چې د باندې څه حال تېرېږي چې رحم را نشي او د جوار چې څنګه خلک په دا کوتک وایي که نه پخوا به خلکو هغه جوار او هغه دغه به یې کوڅه ورته ویې لکه په هغه وږي به یې ټکولو دقه رنګې د وږي د ټکولو هغه وړه صوباړی نه دی دا د اوسپنې سټکې دی په هغې به یې وایي ورپسې به هلکه سي بیا او دا د قبر جون به دې څونه او دا سزا به دې څومره یو کال دله خدای په قبر کې درکوي که 2 کاله درکوي که 1000 کاله درکوي که 1 کروڑ کاله درکوي او بیا چې د هغې نه پاسې څنګه به پاسې او بیا د میدان د حشر کې به څه کېږي غافل یو مونږ غافل د مارونو سوچ مونږ ونک